بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده تعالى وأصلي على رسوله الكريم. درنو أو قدرمنو دوستانو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موږ د رمضان المبارک پرستی لسیزه کیو په العشر الاواخر کیو. د دغو لسو ورځو په تاقو شپو کې یوه شپه د لیلة القدر ده. معلومه نه ده چې هغه درویستم ده که پنځویستم ده که اوویستم ده او که نویستم ده. زیاتره صحیح روایتونه په دې باندې دلالت کوي چې هغه په وروستیو اوو شپو کې تاقه شپه ده. نو الله تعالی دې موږ او تاسو نصیب کړي او خدای تعالی دې توفیق راته راکړي کما حقه د دې شپې چې د نیکۍ ونډه واخلو. دا شپه به موږ څرنګه پیژنو؟ عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: إنها صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطع ساكنة صاحية لا حر فيها ولا برد ولا يحل لكوكب يرمى به فيها. ومن أماراتها أن الشمس في صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ. رواه أحمد. د لیلة القدر د شپې د پیژندلو نښه دا ده چې اسمان روڼ وي، هوا خوږه وي لکه سپوږمۍ چې پکې بریښي، ډاډمنه او آرامه شپه وي، نه یخني وي پکې او نه تودوخي. هیڅ ستوري ته د ځمکې په لور د ویشتلو اجازه نه وي. سهار یې لمر داسې راپورته کیږي لکه د 14 سپوږمۍ او وړانګې نه لري. شیطان ته په همدغه ورځ د وتلو اجازه نه وي. د لیلة القدر په هکله علمي څېړنو جوته کړې چې هره شپه له اسمانه د ځمکې په لور له 100,000 څخه نیولې تر 100,000 پورې د ستوریو ډزې کیږي، خو د لیلة القدر په شپه یو ستوری هم ویشتل نه کوي. د امریکا د علمي څېړنو مرکز ناسا دا علمي حقیقت 10 کاله مخکې کشف کړی، خو د ځینو وجوهاتو په اساس یې پټ ساتلی. هغوی وایي چې د رمضان په وروستیو 10 شپو کې یوه شپه داسې ده چې ستوري پکې د ځمکې په لور ویشتل نه کوي. دا خبره په مصر کې د هیئة الاعجاز العلمي للقرآن والسنه د علمي ټولنې مصر دکتور عبدالباسط محمد السید په یوه مرکه کې کړي چې په 2012 کال کې د الجزایر په یوه ورځپاڼې جرید الشروق کې خپره شوې. هغه وایي ناسا د لیلة القدر ځینې حیرانونکي حقایق معلوم کړي، خو له خلکو څخه یې ځکه پټ ساتلي چې بیا به نړۍ ټوله مسلمانه سي. د ناسا دا عالم کارنار نومیږي. کارنار د فضایي څېړنو یو ستر عالم ده. هغه چې کله د فضا په هکله معلومات راټولول نور یې ونه شوای کړای چې ځان په واک کې وساتي او په ډاګه یې وویل چې اسلام حق دین ده. کله چې هغه ته جوته سوه چې د ځمکې د فضایي پوخ کوني وړانګې تر اټومي وړانګو ډېرې خطرناکې دي او فضا ته توغول شوي توغندویونه نسي کولای دا پوخ څیرې کړي ځکه چې سوځل کیږي. د ځمکې په دې غلاف کې یوه دروازه یا کړکین کشف شوې او وان الان نومول شوی. کارنار وایي چې دا کوم نوی انکشاف نه ده ځکه چې دا دروازه لا مخکې د مسلمانانو په کتاب قرآن کریم کې یاده شوې. الله تعالی فرمایي: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. او کوم پر هغوی د اسمان کومه دروازه پرانیستې وای نو ټوله ورځ به په هغې کې ورختلی او خامخا به یې ویل چې یقینا زموږ سترګې تړل شوي دي، بلکې موږ داسې خلک یو چې کوډې راباندې سوي دي. کارنار سم له لاسه په ناسا کې خپله دنده پرېږدي او د اسلام په دین مشرف کیږي. کارنار نور په اسلام کې خپلو علمي څېړنو ته دوام ورکوي. هغه د حجر اسود ښکلول او یا ورته اشاره کول هم څېړلي. هغه وایي حجر اسود دا ځانګړتیا لري چې چا هم مخکې او یا اوس ښکل کړي او یا یې ورته اشاره کړي، هغوی ټول ثبت کړي دي او لا یې هم ثبتوي. هغه د حجر اسود یو ټوټه تحلیل کړي چې حجر اسود په هر لوري د لنډو څپو شل
پټې وړانګې سینه لیدل کېږي لیږي او هره وړانګه له 100,000 کسانو څخه لاره باسي. د کارنار د څېړنې حقیقت امام شافعي رحمه الله هم ذکر کړی، وایي هر څوک چې مکې مکرمې ته د حج او یا عمرې لپاره ورشي حجر اسود یو ځل نوم ثبتوي او بیا چې هر څومره زیات حجونه عمرې او یا طوافونه کوي د هغو د شمیر په اندازه یې له نوم سره نښې ثبتوي. سبحان الله. ګرانو او قدرمنو دوستانو، دا مبارکه شپه دې الله تعالی دې موږ او دې تاسې نصیب کړي. خدای تعالی دې توفیق راته راکړي کما حقه د دې شپې حق ادا کړو او الله تعالی دې موږ او تاسې توفیق راکړي چې هر ډول نیک عملونه چې د موږ او د تاسې پوز کې وي هغه سرته ورسو. الله تعالی مو دې له غفلته وساتي. د یو څو شپو لپاره د یو څو شیبو لپاره په دې 10 شپو او ورځو کې خپل موبایلونه بند کړئ، خپل میسجونه کم کړئ، فیسبوک او واتس اپ ته ډیر مزي او زیاته توجه عبادت او د خیر کارونو ته وکړئ. په دغه مبارکو شپو کې تلاوت، نفلونه، تسبیحات، استغفار، صدقه او خیرات، د مسلمان مرسته، د مسلمانانو لاسنیوي، د مسلمانانو سره مینه، هغو ته یوه ښه خبره کول، یوه ښه مشوره ورکول، د هغوی مجبوریتونه رفع کول، له هغو چې زور او پریشاني لرې کول، دا ټول په نیکو عملونو کې راځي. موږ او تاسې باید کوشش وکړو چې هر نیک عمل چې د موږ او تاسې پوز کې وي هغه باید په ډیر اخلاص او صداقت او یوازې د الله تعالی د رضا لپاره سرته ورسوو. دا ډیر مبارک موسم ده او بیا معلومه نه ده چې په ژوند کې د موږ او د تاسې نصیب کیږي او کنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.